ایران وايي هڅه کوي له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره هر ډول لارې خلاصې کړي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علي رضا بیګدالي فراه ولایت ته په سفر کې ویلي د ایران حکومت پالیسي دغه ده چې د افغانستان او ایران ترمنځ ټولې لارې د خلکو د تګ راتګ د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او د موټرو د تګ راتګ لپاره مناسبې لارې وي. ښاغلی بیګدالي هم دغه رنګ ویلي هڅه کوي چې اقتصادي اړیکې ورځ په ورځ زیاتې کړي او د مګړۍ په چابهار بندر کې د افغانستان د استازو د حضور لپاره کار کوي. په یو بل خبر کې اورئ چې د خیبر پښتونخوا سیاسي مشرانو وایي له افغانستان سره د حکومت په کچه خبرې پیل شي. د خیبر پښتونخوا وزیر علي امین ګنډاپور په مشرۍ د سیاسي مشرتابه په غونډه کې پریکړه وشوه چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره به ډېر ژر له افغانستان سره د حکومت په کچه خبرې پیل شي. په پېښور کې د علي امین ګنډاپور په مشرۍ د سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو یوه مشورتي غونډه وشوه چې پکې د پاکستان د ملي یووالي شورا، متحده علما بورډ او د خیبر پښتونخوا مشرانو ګډون کړی و. په دې غونډه کې په لوی اکثریت پریکړه وشوه چې په پاکستان کې سوله په افغانستان کې له سولې سره تړلې ده، نو له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د افغانستان سره د حکومت په کچه ژر تر ژره خبرې پیل شي. په غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې سیاسي او مذهبي ګوندونه به په پاکستان کې د ټولنیزې همغږۍ د ودې لپاره په ګډه کار کوي. غونډې ته د خیبر پښتونخوا وزیر علي امین ګنډاپور وویل خیبر پښتونخوا د امن په لړ کې له ګڼو ننګونو سره مخ ده او د حالاتو په خرابولو کې بهرنۍ لاسوهنې شته. نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا امن د افغانستان له حالاتو سره مخامخ تړاو لري. وزیر علي امین ګنډاپور وویل د افغانستان سره به د ګټورو خبرو اترو لپاره یوه جرګه جوړیږي.